اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو کتونکو اوریدونکو محمد صدیق همراز ما وی خدای سشو هغه خولي خلق په ظاهر په باطن سپین سپیزلی خلق هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي جړوي مې هغه تلی خلق قدرمندو کتونکو اوریدونکو د پښتونخوا سیمه دا ډیره ګلورینه ده شیرینه ده مهینه ده رنگینه ده غرونه دي سیندونه دي او دا ټول د خدای رحمتونه او نعمتونه دي خو تاسو پام یو بل نعمت طرف ته راګرځوم د الله تعالی یو بل رحمت طرف ته راګرځوم او هغه دا چې هغه علما کرام چې دا غوي سینې د علم نه برجکی وي او غوي د خپل ځواني د پښتنو په کوسو کې زړې کې وګرځید کوسه په کوسه مدرسه په مدرسه او دغه علم خور کو درسونه وک او دغه د علم دغه برجکی سینې بیا مونږ نه خور ته ستنې شي یو متل وی چې د مړو سترګو یاري څوک نه کوي چې څوک تیر شي بس هغه هیر شي خو مونږ غواړو چې دغه تیر هیر خلق دا خلکو ته ورپیاد کو حسنا لکه د بن اسرائیلو په کفران نعمت کې مبتلا شو یا د کفران نعمت ښکار شو هغوی خو سلويخ کاله ورکو حسنا چې مونږه د دغه علما کرامو کفران نعمت د وجې په صدو باندې ورکو سپک شو نو ځکه خلکو ته مونږ یادونه کو دویمه اهمه خبره ده چې د نوي کل په ځوانانو کې د هغه مشاهیر او شوق جذبه او ولوله اگر پیدا شي او دا غینا خبردار شي او د علم شوق د پزړونو کې پیدا شي نو په دغه حواله باندې همراز پودکاسټ دغه هڅه کوي چې یو بل دغه لړۍ یو بل کړي مونږ شروع کوو چې مونږ به دغه مشاهیر او دغه علما کرامو دغه اکابرینو دغه مزار ته بزو دغه په قبر باندې بودریګو او دغه د جندانه هغه اړه د پیدایش نواله تر وفات پورې چې هغوی د څومره هلو ځلو نه څومره ستونزو نه او څومره مشقتونو نه راتیر شوي دي دا به د کیمرې په سترګه کې خوندي کوو او تاسو ته به وړاندې کوو دغه لړۍ به ستاسو په مرسته سره دوامداره وي او دغه لړۍ یا دغه پروګرام نوم به وي خدایا څه شو هغه ښکلي خلک نو ډېر زر د همراز په شیشه باندې خاد آباد بریالي راته اوسئ د لوی الله پامه